څومره هم دلته پښتانه مشران سپین ږیري ځوانان د پښتونخوا وطن د مختلفو علاقو سره راغلي دي یو ځل بیا ستاسو د ټولو شکریه ادا کوو تاسو ډېره مننه کوو چې تاسو د پښتونولۍ د افغانیت پر سره جذبه باندې دلته راغلي یاست دلته د پښتون تحفظ او د ګران ورور ګیلمن وزیر د کورنۍ په دا درانه غم کې مو زموږ سره شرکت کړی دی 3 ورځې مسلسله تاسو دلته په هسپتال کې شپه ورځ زموږ سره موجوده واست لکه څنګه چې موږ په تېر بیان کې تاسو ته ویلي ول د یورپ څخه د ډاکټرانو یو سپیشل ټیم را روان دی چې په هغه کې د مختلفو ملکو ډېرو سپیشلیست ډاکټران موجوده دي هغه ټیم اوس 10 منټه مخکې راورسېدی اوس هغه ټیم هسپتال ته نیرو ایسي ته ورسوئ هغه ټیم به اوس د ګران ورور ګیلمن مکمله معاینه کوي او بیا به هغه ټیم راځي موږ ته به یو ریپورټ راکوي کوم چې موږ مخکې هم ریپورټونه لیدلي ول بهر هغوی دا راته ویلي ول چې فلحاله دی پر وینټیلیټر باندې دی نو د ده صحت دا اجازت موږ ته نه راکوي چې دومره اوږد سفر دی وکړي تر هغه ځایه پورې داسې نه چې په لاره کې دته څه نقصان ورسېږي د دغه سفر څه یو تکلیف ورته ونه رسېږي نو لهذا بیا فیصله داسې وشوله چې هغه ډاکټران به راځي ډلې به د ده چیک اپ کوي او د دوی د کوم چې ډاکټران دي دا د دوی شعبه ده دوی ته معلومېږي هر څه فیسیلیټیز به بیا دلته دوی ته اویلیبل وي نو لهذا هغه ټیم راورسېدی موږ او تاسو ټول دلته چې څومره هم مشران راغلي دي څومره هم زموږ د شریک ملګري دي نو دا ټولو ته د تنظیم لخوا دا هدایات دي چې ټول به ډېر په مواظبه طریقه ډېر په نظم و ضبط په ډسپلن باندې پر د هغه ځای باندې ناست یو د دې ډاکټرانو د ریپورټ انتظار به کوو د ډاکټرانو د وینا مطابق چې په دا ریپورټ کې 2 ګنټې هم لګېدلی سي 3 ګنټې هم لګېدلی سي لهذا تاسو به انتظار کوئ دوی ښه په تسلي باندې خپل مکمله یو ریپورټ جوړ کړي یو چیک اپ وکړي د هغه بعده به راځي دلې موږ او تاسو د ټولو په وړاندې به چې څه هم لایعمل وو څه هم ریپورټ وو هغه به یې ږدي نو لهذا یو وار بیا خواست کوو چې دلته مو دا 3 ورځې 3 شپې ډېر په مهذبه طریقه ډېر په نظم و ضبط سره ډلې تېرې کړي دي د هسپتال د انتظامیه سره مو ډېر تعاون کړی دی اوس به هم هغه ډسپلن هغه نظم و ضبط هغسې برقراره ساتو دا ډاکټران راورسېدل د ډېرو لرې لرې ځایو سچ په دې کې د جرمني د برطانیا د ترکي د هانګ کانګ د امریکې سپیشلیست ډاکټران راورسېدل پوره یو ټیم دی هغه ټیم دا ټیم هسپتال ته راورسېدی په نیرو ایسیو کې دوی موجوده دي او په دې ټیم کې په راوستلو کې د خیبر پښتونخوا حکومت هم له موږ سره مرسته کړې ده وار په وار سره په رابطه کې ول ټول د تنظیم لخوا د دوی هم شکریه ادا کوو چې په دا سخته ورځ کې له موږ سره کومک وکړي لهذا هغه ټیم دننه موجوده دی موږ امید ساتو موږ امیده یو چې الله پاک دا زموږ د دومرې پښتنو افغانانو د دومرې مسلمانانو دعاوې به انشاءالله الله مهربانه دی رنګ به راوړي او دغه د ډاکټرانو ټیم به موږ ته یو ښه رپورټ راکوي نو لهذا ستاسو د ټولو څخه خواست دا کوو چې دلې پر خپلو ځایو باندې به ښه په نظم و ضبط باندې کښېنو د ډاکټرانو د رپورټ انتظار وکړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ موږ سره هغه الفاظ نشته چې ستاسو شکریه ادا کړو د ډېرې لرې لرې ځایو راغلي یاست په دا ګرمي کې له موږ سره موجوده یاست یقینا دا هغه د وطن غم دی هغه درد دی هغه رشته ده چې موږ تاسو سره تړلي یو ستاسو لمنې دي همیشه د ټولو